چې بېنستوڼو چې کوم شرط په دې کې مونځ کول مکروه دی داسې ولې حدیث کې منع راغلی که نه حدیث کې منع راغلی ته مونځ ته ودرېږي خپل نستوڼي به دې نه رانغاړي ځکه مونځ کول په داسې شرط کې داسې دي مکروه دي ښه چې هغې نستوڼي نه وي په سجده سهو کې یو طرف ته سلام ګرځول دا طریقه د کوم ځای نه ثابت ده چا خو وی چې دا نه په قرآن کې شته نه په حدیث کې شته او اصل کم حدیث چې په دې باندې وارد دی هغه محتمل دی علماء کرامو پکې اختلاف دی څوک ته یو سلام مراد دي څوک ته دوه سلامه مراد دي نو مونږ ته ځکه یو سلام مراد لو په سجده سهو کې امام صاحب السلام علیکم ورحمت الله یو طرف ته سلام ګرځول پکار دي دا هغې فایده دا ده چې شاته مقتدیان به بیا کنفیوز شي کوم چې مسبوقین 2 رکعت 3 رکعت شوي او دواړو طرف ته سلام وګرځې نو هغه به کنفیوز شي پابه شي او ته بیا سجده سهو کې نو فایده څه شوه دې د وجې زموږ فقهای احناف بلکې اکثر فقهای کرامو د مذاهبو هغې ته یو سلام مراد اخیستی حدیث داسې دی چې هغه محتمل دی چې هغې کې راځي چې نبي حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه په مانځه کې غلط شو منظمې قاعده ترې پاتې شوه صحابه کرام وایي چې موږ له جمع راکوله نو بیا موږ ته آواز وکړو چې قاعده دې پرېښوده چا شاته نه آواز وکړو تسبیح وي حضرت مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه خبره وانه اورېده او بس ودرېدو بیا اخره کې سجده سهو وکړه سجده سهو یې داسې وکړه وایي سلام یې وګرځو او سجدي وکړي ګوره سلام یې وګرځو سجدي وکړي او بیا تشهد وي او بیا سلام وګرځو نو دوه یو سلام پکې نه راغلی صرف دا لفظ راغلی په حدیث کې سلام یې وګرځو نو بعضې فقهای کرامو ته دا واغستو چې دواړو طرفونو ته به سلام ګرځې بعضې فقهاو ته دا مراد واغستو چې سره به سلام نه ګرځې صرف به په خوله ووایي او مخ په نه ګرځئ او موږ احنافو ته مراد واغستو یو طرف ته سلام وګرځئ د دې دپاره د یو طرف ته وګرځئ که دواړو طرفونو ته ګرځئ خلک به کنفیوز شي یو طرف ته سلام وګرځئ او بیا دې دوه سجدې وکړي او بیا دې تشهد ووایي ښه قرآن په حدیث باندې یو سړي ته پوره پته نه وي که نه دغه چلی سړی یو حدیث وګوري کتاب وګوري وایي زه بس لاړم علامه شوم دا په دې نه کېږي ښه د استاد ناست هغه ډېر وابتغوا الیه الوسیله کې مې ته پرون ویلو چې منځ کې به د الله او د خپل منځ کې دین اسلام او په خپل منځ کې به څوک واسطه ګرځېږي ته څه پوهېږې په دین اسلام باندې ته څه پوهېږې په قرآن او په حدیث باندې لاړې تعلیم دیو کو صرف په اردو پوهېږي د اردو کتاب دیو که ته نه ته لاړې بس سر ته ورسې چې ګوره دا زه حدیث ویم او دا زموږ د امام صاحب نه پوهېږي امام صاحب چې 10 کاله په مدرسه کې تېر کړي دي هغه ستا په شانتې هم کولی شو چې کتاب یې کتلی وی د اردو 10 کاله څه دپاره تېر کړي زنانه ویښته کټ کولی شي که نه یو سړی د هغه نه یو یا 2 رکعاته شوي دي خو د امام صلی سلام وګرځو نو د مونځ باطل شو ختم شو نه ختمیږي امام صاحب سره د 2 رکعاته شوي خیال نه د امام صاحب سره سلام وګرځوم که یو طرف ته سلام ګرځولی که 2 طرف ته سلام ګرځولی او لږ ساعت پکې ناست ومي خو صرف دنیاوي کار یې نه کړی چا سره خبرې نه کړي غلط یې نه کړي بار ته پکې نه وته د مانځه منافي کار یې نه کړی ذکر اذکار کول د ترایات چې ما خو غلطي وکړه بس دی به فوراً ودرېږي او 2 رکعاتې شوي هغه به واپس وبهږي دې سره مونږ نه خرابېږي اخر کې به صرف سجده سهو وکړي صحیح ده ځکه خپل فرض رکعتونه یې لیټ کړي دي یو سړي ویل چې زه د کباړ د کپړو کاروبار کوم چا راته وایي چې دا ناجایز دی او دې پیسې حرام دي واقعي داسې دروغ یې ویلي ده ته کباړ کاروبار بالکل جایز دی زنانه باندې کومه بیماری راځي په هغې ورځو کې دا دعا استغفار او د قرآن یو صورت یادولی شي که نه د قرآن صورت په نه یادی او نه به وایي په خوله باندې دعا او استغفار کولی شي ښه زمونږ امام صاحب یو سړي ته وی چې زر زر اذانو کا ټایم کم دی او د هغه غریب اودس نه و امام صاحب ورته خیر دی بیا اودس یې وکړه نو هغه داسې وکړه او مونږ خو اورېدلي چې دې سره مږې سیوا کېږي مږې دې سره نه سیوا کېږي مږې د دې سره سیوا کېږي تاسو زکاتونه نه ورکوئ په دې سره مږې سیوا کېږي ښه بیا اودسه اذان کول دا صرف مکروه دي عادت جوړول دې سره انسان ګناهګاري کېږي داسې ضرورت په وخت کې که داسې ټایم کمی نو بالکل انسان کولی شي اوس امام صاحب داسې وي د ځان نه معقول مه جوړوه چې دا خبرې کې بار بار چېرې امام صاحب غلطه وکړه دې سره منګکان سیوا کېږي اذان سره منګکان نه سیوا کېږي اذان سره منګکان تختی او خلک چې زکات نه ورکوي که نه په دې سره منګکان سیوا کېږي ښه اوس د سړی ځان ته سوچو کې چا په کور کې منګکان سیوا دي د کراچۍ یو دکاندار د هغه تپوس کوي چې چاليه او تماکو خرڅول جایز دي که ناجایز جایز دي کم څیز چې 2 قسمه استعمالونی حلال استعمال وي حرام استعمال وي د هغې خرڅول اخیستل جایز دي ښه د مدرسې یو طالب علم هغه تپوس کړی چې د قرآن مجید داسې یو تفسیر راته وښایه چې هغه ټول نه زیات اتنټیک وي یعنې مستندي او جامع وي
ټول نه بهترین تفسیر هغه تفسیر مدارک ته د امام نصفی رحمت الله علیه چې انتهایی جامع دی او اتنټیک دی. داسې جامع تفسیر دی چې شل تفسیرونه به وګوري د هغې نه پس په هغه ګوري نه پوهېږي پې، صرف بیا به ظاهر مراد دی علیه. په کتابونو کې یو مسئله چې الا عصر یومه چې د هغې ورځې مازدیګر مونځ راګرځولی شي د نور د پرېوتو په وخت کې، نه که یو سړی د سفر نه راشي او کور ته راورسي نو عصر یومه په دغه وخت کې به دی پوره مونځ کوي که سفرانه 2 رکعاته به کوي، نه پوره مونځ به کوي. اوس خو دی مقیم شو که نه، تا په خپله جواب کړی په دغې کې. یو حدیث مې کتو په هغې کې وایي چې نبي علیه صلات وسلام د 2 پیلرو یعنې 2 ستنو په منځ کې ودرېدل او مونځ کول د دې نه منع فرمایلي. زموږ په جوماتونو کې خو د ستنو په منځ کې صفونه جوړ شوي، نه حدیث په دې باندې به څنګه عمل کوو؟ ته په دې حدیث نه پوهېږې، دقه د کتاب د کتو مسله یې که نه. حدیث شریف کې چې راغلي 2 ستنو په منځ کې نبي علیه السلام منع وفرمیله. د مسجد نبوي ستنې په هغه زمانه کې داسې وي چې ګډې وډې وي، نو سب پې ماتېدو، یو ستن اغلته وه، یو اغلته وه، یو اغلته وه، اغلته وه، اغلته وه، نو صفونه چونکې ماتېده نبي علیه السلام منع وفرمیله د ستنو په منځ کې مه ودرېږي او ځان له سب جوړ کړي، روغ سب په جوړ. او دا مکروه دي داسې کول په داسې صورت کې. البته که ډېره زیاته ګڼه وه نو بیا د ستنو په منځ کې که صفونه هم ګډوډېږي خیر دی ودرېدی شي، صحیح ده. لکه په مرکز تاسو په رایوند کې لیدلي که نه، که سړی په منځ کې هم سب جوړ کړي خیر دی، هېڅ نقصان نشته. ښه دی وایي چې یو سړي باندې مې په 13,000 روپۍ په قرض موټرسایکل خرڅ کړی و. وخت چې مکمل شو نو هغه ما ته پیسې رانه کړې ځکه نه وې ورسره. د موټرسایکل ته ما واپس واغستو او 25,000 مې ته واغستو. داسې کول درست دي او که نه دي درست؟ داسې درست نه دي، ښه صحیح نه دي. بس په 30,000 او بیا په 25,000 هغه قیصه ده که نه چې زمونږ په انډر پلی چې څه ته وایي هوایي حسابونه کتابونه څه عجیبه شان چل دی. بل چاته واغستو بیا خو درست دی، خدای به یې نه ویلي. دی وایي چې پیسې راته پوره نه کړې که نه، پیسې راته پوره نه کړې نو ما ولې بیا 25,000 ورکړي. داسې ټیک نه ده. ښه بلکې ده چې په 13,000 اغستی دی صحیح ده، نو هغه نه دی بیا په 13,000 خرڅ کړی دی، نو په 13,000 یې بیا والي. ځکه موټرسایکل خو 13,000 روپو دی، دې ته اقاله وایي. څه ورته وایي؟ اقاله. نبي علیه صلات وسلام فرمایي چا چې یو مسلمان باندې یو څیز ورخرڅ کړو د هغه خوښ نه شو واپس یې پسې راوړو نو ده چې دا څه وکړه دې ته اقاله وایي. او څیز یې ولې واپس کړو. مونږ ډېر خلک دکانداران داسې یو څیز ته والي بیا نه واپس کوي. نبي علیه صلات وسلام فرمایي چا په بیه کې یو څیز واپس کو ده چې څنګه یو مسلمان سره دا ښېګړه وکړه الله جل شانو به د قیامت په ورځ د ګناهونو سره اقاله وکړي، ګناهونه به الله جل شانو د ختم کړي واپس. دا ښه څیز دی. ښه دا انسانیت دی، دا د انسانیت اصول دي. نور ستا خوښه ده که نه واپس کړې ستا اختیار دی. واپس کو الله جل شانو فرمایي د قیامت په ورځ به ستا ګناهونو سره الله اقاله وکړي. د سپو او د پیشوګانو اغستل خرڅول جایز دي که نه؟ پیشوګانو اغستل خرڅول خو جایز دي، خو د سپو دې کې لږ تفصیل تاسو ته ما مخکې م کړی و چې هغه سپی چې د هغې ساتل جایز نو خرڅول اغستل هم جایز دي. او چې کم ناجایز نو بس هغه ناجایز. کم سپی چې څوکیدارۍ دپاره یا د ښکار دپاره د هغې ساتل جایز دي نو خرڅول اغستل هم جایز دي. دې نه علاوه د فیشن دپاره او د مستۍ دپاره خلک چې کوي دا مالدار خلک دا درست نه دي، ښه ناروا دي. ځکه تاسو ته ما حدیث ویلی کوم سړي چې سپی ساتلی الله جل شانو روزانه د د اعمالو د ثواب نه 2 قیراته ثواب کمی او 1 قیرات ته احد دغه عمرې. دی وایي چې زما په اسلام آباد کې نوکري ده، زه اسلام آباد ته هر هفته ځم راځم، کور مې په شیرګړ کې دی. نو زه چې اسلام آباد ته لاړ شم هلته به پوره مونځ کومه که نیم مونځ به کومه؟ ته چې هلته لاړ شې او هر هفته ځې راځي که نه نو ته به نیم مونځ کوې، ښه پوره مونځ به نه کوې. اگر چې تا ته ټول سهولیات هلته موجود دي یوه هفته کې بیا به هم ته هلته نیم مونځ کوې او په شیرګړ کې به پوره مونځ کوې. ښه که هلته یې جمع سره مونځ کوو بیا خو به خامخا امام چونکې مقیم وي نو هغه پسې بیا پوره مونځ کوې. د ځان له مونځ چې کوې دا د هغې خبره ده. کمې ارادې صحیح ده. دلته به پوره مونځ نه کوي، د خپل وطن اصلي کې به بیا پوره مونځ نه کوي، ځکه د اوس وطن اصلي هغه ګرځېدلی چې تللی دی کراچۍ ته.
دې دلته پیدا شو خو تللی دی چېرته کراچۍ ته کور او ورسې هلته دي خو دلته څه غم خادی له راغی او 15 ورځو نه یې کمه اراده ده دلته به څه مونځ کوي وطن اصلي باطلیږي په وطن اقامت سره ښه وطن اصلي باطلیږي په وطن اقامت ته هلته مقیم شوي بس دا وطن دې څه شو دا باطل شو ښه پوهېږي د بیټکاین کرنسۍ باره کې ستا اوس څه رایه ده زما دا رایه ده چې دا فلحال لا کرنسي نه ده په دې سره کاروبار وغیره کول درست نه دی پوره تحقیق د دې تاسو ته ما ویلي چې لا اوسه پورې پته نه لګېدلې چې دا څه شی دی زموږ په یونیورسټۍ کې د اسلامیک سټډیز یو جینیر پروفیسر ده هغه وایي چې په قرآن او په حدیث کې د مخ پرده نشته قرآن او په حدیث کې مخ پرده شته قرآن مجید چې دا تذکره کړې په سورې نور کې چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم او قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن دا الله جل شانو د دې خبرې ترغیب ورکړي دویمه خبره په هغې آیت مبارکه باندې بېوقوفه خلک نه پوهېږي هغوی په شریعت کې د مخ پرده نشته او کله ناکله دا وایي چې هدایه کې راغلي دي چې ګوره دا مخ چې کوم دی دا عورت نه دی په فقهي کتابونو کې چې راغلي چې مخ عورت نه دی مطلب دا دی چې یار دا مخ دا زنانه په څه کې نه پټوي په مونځ کې به نه پټوي دا مطلب دی نه رسوي په دې خبرو نور د دې خبرې دلیل چې د مخ پرده په کوم ځای کې راغلی قرآن کې سورې احزاب کې الله جل شانو فرمای چې یدنین علیهن من جلابیبهن دا صحابیات استاد بیبیان اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا په ځان من غټه صادری راخوري کی غټه صادری ولی کته دا وی چې دین خو صرف لباس مراد ده نو دا خبره غلطه ده ولی دین خو بیا ثابتی کی صحابیات په کپڑے نه غوستي نعوذ بالله صحابیات کپڑے یو صرف مخ ښکارو نو الله فرمایل یدنین علیهن من جلابیبهن غټه صادر دي استعمال کی مخونه ایسه شي هغه پټ نه پوهیږي پدې او بل دنیا چې د غلس کم روایت دي چې صحابیات هغه منزل راتلې او په دې تیاره کې برا واپس کېدي چې اغي بچا نه پیجندي بمروتهن د هغه صادرونو د وجه چې اغي په مخ باندې راچولې نور د لسن کم دلیل درکم د قرآن او د حدیث دا پروفیسر نه دا د اسلامیک سټډیز نه دی ویلي بس بل څه ویلي ښه ښځه چې کله طلاق غواړي او خاون ورته ووایي چې طلاق در کوم خو مال خپل مهر واپس راکړ نو سړی ګناهګاري که نه ولې ګناهګاري دي ته خلع وایي په خلع کې داسې کېږي چې هغه ورته مال خپل مهر واپس راکړه بس طلاق به دې کړم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نکاح چې د حضرت خدیجې سره کېده نو مهر څومره او څه شی او چا ورکړی مہر دې کې مختلف اقوال دي علماء کرام مختلف تفصیلونه دي پدې ما چې کوم تفصیل لیدلې ده هغه دا چې د حضرت خدیجه رضی الله عنها د هغې ورور ناسو مهر غوښتو څومره مهر نبی علیه السلام هم ناسو حضرت ابو طالب صاحب هم ناسو ټول خاندان ناسو نو مهر غوښتو نو هغه وی چې موږ له به سل اوښان راکړي قیمتي یو 4,000 دیناره بر الله کې د سرو زرو لس بهترین جوړې چې په دې زمانه کې ملاویږي هغه بر الله کې حضرت خدیجې له او څلورم ابتدا وتوي چې 28 غلامان او وینځي بر الله کې ابو طالب صاحب ورته وی رضینا بذلک زه دې تیار یم زه بدل درکم د خپل وراره دپاره دا وښه او بل دا چې چا ورکړو دا راته پته نشته خو هغه په خپله ویلي چې زه رضا یم د دې خبرې نو پته لګي چې یاره البته دونه خبره ده وی بیا دا 4,000 دیناره د سرو زرو چې دا حضرت خدیجې په خپله راوړو نبي علیه السلام له ورکړه چې په دې به زما کالی وکړي بس دا زما له طرفه شتې ماله مهر راکړه خیر حضرت خدیجې وله ځکه حضرت خدیجه ډېره مالدار وه تاجره وه ښه د شام د 3 میاشتو حمل و هغه د شدید ضرورت په وجه باندې وغورځولی شو دې نه پس چې کومه این راځي نو هغه به په څلوېښتۍ کې شمارلی کېږي که نه ضرورت شدیده واقعي که ډاکټر اجازت درکړی او یو مفتي م اجازت درکړی نو بس دې ته به مونږ ضرورت شدیده ووایو او دې نه بس چې کومه اینه راځي دا به په څلوېښتۍ کې شمارلی کېږي دغه څلوېښتۍ اینه ده ښه وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد وآله